اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې موږ د پښتو د میاشتو نومونه هغه ولیکل چې هغه ډېرو کسانو ته پته نه وه. هغې کې بار لفظونه بدل وو. اوس چې کم پښتانه زموږ په روزمره کې استعمالېږي هغه کم چې د پښتو ورته وایي نه د پښتو نه دي، هغه سنسکرت دي. نو په دې وجه اوس ما د انګریزي سره سنسکرت دا لفظونه راوړي دي چې زموږ په دې دلته په علاقو کې دا په پښتو کې هم دي. دې ته خلک پښتو وایي. دا د انګریزي او د سنسکرت د میاشتو نومونه دي. جنوري دې ته موږ وایو پو، د پو میاشت ده. په پښتو کې مشهوره ده چې پوه شي یخني پخپو شي. د ګوتو یخني کېږي، د پوزې، د لاسو، د مخه دا یخني ډېره زیاته شي. دلته خو موږ دا جنوري لیکلې ده، خو دا شروع کېږي د 15 دسمبر نه. 15 دسمبر نه شروع شي تر د 14 جنوري پورې. نو که موږ بیا د یو میاشت ته دوه میاشتې لیکو نو بیا د هغې کې هغه نیمه میاشت د بلې میاشتې نه بس د جنورۍ نه شروع کړو او دغه پوم ترې راواخېسته. د 15 جنورۍ نه پس بیا شروع شي ماه، دا په فروری کې پورې راشي. نو دې کې پښتو کې دا مشهوره ده چې ماه شي یخني په شا شي، لکه دا یخني واپسې شروع شي، کمیږي. په فروری کې یخني کمه شي، چې پوی یخني پخپوی لکه ډېرې، او چې ماه شي نو یخني په شا شي. دا ما چې ده نه دا په فروری کې، او دا به تر مارچه پورې. ښه دی مارچ کې چې دی نه پګڼ، دا سنسکرت دی خو دا دلته زموږ د پښتنو کې مشهور دی. مارچ کې وایي، سنسکرت کې ورته وایي پګڼ. پګڼ کې هم بارانونه کله یي کله نه یي دونه، خو په دې چیتر کې لازمي، او د په اپریل کې راځي دا چیتر. او چیتر میاشت داسې چې دا غنم پخېږي پس دې ته نږدې، او په دې بیساک کې چې دی نه غنم والی کېږي، لکه کټایي کېږي. چې ګرمې علاقې هغې کې بیا په دې میاشت کې دې ته چیتر وایي. چې کله بارانونه وشي فصل، بعض فصلونه پکې ښه شي خو بعض پکې غنم چې دی نه پکې نقصان کوي. دغه د چیتر میاشت دا مې ځکه وضاحت وکړو چې پته لګي چې په کومه میاشت کې په چیتر کې دغه بارانونه د میاشت ته وایي چې دا فصلونو ته پکې خطرې. زمیندار دې باران ته ډېر نه خوشحالېږي. بله د می میاشت ده، هغې ته وایي بیساکه. خو د دې می 15 نه جیټ شروع شي، دې ته بیساک وایي او ویساک هم ورته وایي. د ویساک میاشت ده، د ویساک میاشت ده. دا سنسکرت دی خو موږ پښتو کې بیا ویساک کړی دی، خو د پښتو خپل نه دي. دې ته وایي بیساک. دا د ګرمۍ بنیاد کېښودی شي، ښه زبردست ګرمي د دې نه سټارټ شي. بیا د 15 می نه شروع شي جیټ، دا په جون کې، دې ته وایي جیټ. دا بیا د دې نه زیاته ګرمي. جیټ، هاړ، پشکال، دا درې میاشتې چې دی دا د ګرمۍ ډېرې تیزې میاشتې دي چې بنده پکې تنګېږي. نو په جون کې چې کومه میاشت ده جیټ، دا په سنسکرت کې. جولایي، دې کې دی هاړ. هاړ هغه ګرمي چې پیریانو پکې تنورونه اچولي، لکه دونه ډېره ګرمي. وایي د هاړ ګرمۍ ته په چا تېره شي نو د خیراتو کې دا هم پښتنو کې مشهوره ده چې لکه د دې ګرمۍ نه بچ شي، دا دونه زیاته ګرمي. دا د 15 جون نه سټارټ شي، شروع شي. دې ته وایي هاړ. خو په اګست کې چې دی نه پشکال. دې پشکال ته څوک وایي شکال.
ډېرو علاقو کې شکال ورته وایي. خو زموږ په دې سیمه په دې ښاریو علاقو کې ورته پشکال وایي او پشکال دا خپل نوم همدا دی د سنسکرت پشکال لیکلي. دا د اګست په میاشت کې د جولای او د اګست مشترکه میاشت ده. ستمبر په دې کې بادرو وي. په بادرو کې بیا موسم په شکال نه بیا ښه شي. خو دا هغه میاشت چې دا ګرمه کې دا دانې په وړو راخیږي. بل په بادرو کې سپي لیونی کېږي. د دې د انور ډېر زیات کېږي. د بادرو انور د بادرو د انور نه یا د هاړ د انور نه خر سر سوري ته کوي. په شکال کې پروا نه خو په دې بادرو کې چې دی نه د انور نه سر سوري ته نور وجود یې په انور خو سر یې انور نه بچ کړی. دا په سر درد کوي د بادرو د انور دا دومره تیز دي. او په دې کې سپي لیونی کېږي. د بادرو لیوني نه رغېږي لکه دا د انسانانو لپاره ده ماورتن د بادرو لیوني نه رغېږي. دا په دوایم نه رغېږي لکه دا انور چې دا بالکل مضغوط کوزېږي. دا داسې اکتوبر دا د آسو میاشت ده. آسو هغې میاشت ته وایي چې دا جمعي طرف ته راواپس کېږي او ګرمي کمیږي. خو په دې آسو کې چې دی نه دا سوری یخ شي او انور ګرم وي. نو زیات تر تبې چې دی نه دا په دې کې په دې آسو کې لکه څنګه چې د مارچ دا میاشت ده د هسپتالونه ډکي په دې تبو نه دغه شان هغه مارچ کې چې دی نه د ژمي نه اوړي ته وړي او دا چې دی نه د اوړي نه ژمي ته راوړي آسو کې. د آسو میاشت چې نه دې کې احتیاط پکار دی چې موږ وایو دا تود سوړ شو پلان کې هلته په انور ګرم وي او سوری یخي نه एकदम یخ شي تود سوړ شي دې نه تبې جوړې شي. ښه دغه شان چې دی د نومبر میاشت دې ته وایي کتک. کتک دا ځکه مې دا سنسکرت ته ولیکو چې دا په پښتو کې مشهور دی او ډېرو خلکو ته دا اوس هم هغه چې دا د پښتو دي. پوما پشکال هاړ بادرو آسو کتک. د نومبر میاشت کې دا کتکي کتک چې دا ساړی دا د ژمي ښه باقاعده ورننوځي. بیا دسمبر چې دی نه دا مګره. دا مګر هغه میاشت چې په دې کې اکثر ژړی شروع شي ځکه چې د دسمبر نه جنورۍ پورې دا مګر رسي. دې کې هغه بارانونه سلسلې خلک وایي که نه 10 ورځو باران دی یو تسلسل رواني په یو پوزیشن باندې. نو دا د انګریزي سره د سنسکرت د میاشتو هغه نومونه دي کوم چې په پښتو کې مشهور دي خلک یې پیژني. نو د دې نه مخکې چې کوم پروګرام شو نه د پښتو خپل نومونه په هغې کې دغه به خلکو ته ناشنا ښکاري. لومبۍ خور ربیع الاول ربیع الثاني او اوس به خلکو ته دا ناشنا ښکاري چې دا خو د پښتو نه دي او موږ یې وایو. لکه موږ موټر ته موټر وایو موټر د پښتو نه دی میز د پښتو نه دی کرسۍ د پښتو نه ده. داسې دا لفظونه به هم انشاءالله راوړو په پښتو کې چې هر چا ته هر پښتون ته خپله پته وي چې موږ پښتو کې د دې څیز څه نوم دی. نو ګرانو ملګرو امید لرم چې دا پروګرام به خوښ شوي او ستاسو د رایې په تمه به یو د خپلې رایې نه هم خبروئ او انشاءالله بل پروګرام کې به د نوي ښودنې سره راځو. د الله په امان.